چې راښکته کېږي د شپولې بابا سیمه ده چې شپولې بابا زیارت هم همدلته دی. دلته د اوبو یوه چینه ده چې د غرو له سرونه رابهېږي او د دې سیمې اوسېدونکو وینا چې په لسهاوو بوټو باندې لګېږي دغه اوبو تر دغه ځای رارسېږي. دلته هره ورځ د زرګونه موټر د بېلابېلو ولایتونو څخه خلک چې په دې لاره تېرېږي یو ځل حتما ښکته کېږي او دلته خپل بوتل ترموزونه ډکوي، وایي چې دغه اوبه د ګردو لپاره ګټه لري. نو که چېرې تېر شئ تاسو هم د دې اوبو څخه وڅښئ، خوندورې او خوږې اوبه دي. او دا اوبه د ګردو لپاره باید څه ګرده لري او ښې اوبه دي ماشاءالله تازه اوبه دي او خوږې اوبه دي او بله د سلا اوبو باندې لګېږي غرو او دلته راځي نو خلک ډېر خوږې دا مخکې د اوبو نه وړي دي چې دې اوبه نه وړي دي او لکه ډېر خلک د نښه دا پورته وړي دا ځان دا کورنۍ لپاره جوړومه ځان ته تنګ کړه ګیلاس ځان ته وړم ماشاءالله دې بازار خان تر نو سره غلې دا یو ځای کوم سره یو کوم باندې او چې څنګه کوي او د دې دی بس کله چې دیګام راځي یا د دې یو نور برجو یا بس خدای دې نو وخت شپږ دې نو کومه تلوي سره کړی دی کوله واخ سات كده خير شيء لو انا يسب خير كمقرار ولا رغلي مقرار برضه يسب څنګه دلته دمه شوې دلته ډېر ښایسته انځران دي زموږ د وطن ښایسته اوبه ویلي او په دې خاطر باندې ته وګورئ چې دا ډېر بهترین شی دی لکه الله واقعا چې پیدا انځر وایي شپولې بابا انځر دی شپولې بابا انځر دی او ډېر ښایسته دی چې کله هم ځینې او مثلا دغه چې مړه چې نه پاس د اوپر راځي وایي دا د موټر لپاره ګټه څه شي مقصد خلک دی کنه څنګه هوا نګران دي مو خو نګران نه درځي هوا ګرمه وه او دلته راځي کابل خانه ان شاء الله چې شغال کېږي ولنې یم ګرمي ختمه ان شاء الله ګرمي ګلا سخت باران نشته باران ان شاء الله متوجه خدای مهربانه کول یادم عایشه ورته هم په اواز ته ماشاءالله ماشاءالله به خوند کله کله اواز به ان شاء الله شکر خدای په صدا نوم شرافت شرافت څه چی روانه بخیر کابل ته بخیر نګار ګرمي نه لوټه کیږي ولا رالو چکر ومال مرګي لا سره راځي کوم چکر یا څو ملګری سره دي شپږ نفر ماشاءالله په فرنان مړ راغلی نو څنګه دا نګار چې راځي دا مې پټ چې راځي چې بس یو ځای سره بیا د جواب ته دي دا ډیر خوړل وای دا وګ ډیر ګټه لري ګوتو ته کوم ولا و خوړل دي پیمانه مواله بس نو جام دغه مدني بوتلو وګ نو زوم دا مرتبه کې دي ګټه دا ډیر ښه ان شاء الله دې پات کنه یماني دا واده دا ډیر بدل لري بس ما ته هغه څه وګ ډیر اوس کړه ماشاءالله واز ملګ ډیر کور دې ودانه سب کور دا خیر راشي خیر راشي ماشاءالله ماشاءالله څومره ډېر نظر راغون کړی دي ولا نو راوړي نو د غرب هغه شای دي شپولې بابا نه راوړي ها شپولې بابا نه ټول د نظر ونی دي نو خپل دا راشته کا خپل راشته دا خپل راشته نو پرس څومره خرڅوي مثلا کیلو څو دي یا کاسه باندې دغه کاسه دغه سلو به خرڅو هغه 50 به کا دا قیمت نه دي نه څه قیمت تکلیف ته چې وګوره دا چنده دویم خرڅ او دا فکر کوم په لاکته نه ورته په مشکل شو کنه دا په ګوته دا او دا ګوته دي ګوته بخید رنگ دی ګوته تخیر کړه نو ورس تقریبا څومره خرڅوي بس برابر ده کله شپږ سوي کله 300 کله زری کله یو نیم زری برابر ده یعنی زحمت نتیجه ورکوي
که د شپول وادي نو اوس دوی یو قسم درکې زما 50 افغانۍ درکړم خو چې کوم یو خدای خې له کوم ځای وپېژنم کوم یو د تا خوښیږي راوړه نه خو ته راته وایې چې کوم یو خدای مثلا کوم یو د خوښیږي ته تا به خوښ کړه نه انځر کې مثلا چې ګورې کوم یو انځر بعضې وایي چې دغه میوه داره کوم انځر ښه دي یا دغه واخله یا هغه واخله که دا ولې دا پخ شوي دي ډېر دا 50 افغانۍ باندې یعنې دا پخ شوي دي صحیح ده بیخي صبر وکړه بس کور دې ودان نور بار بار دې برکت زویم چې خدای دې همیشه همداسې خوشحال لره څنګه د مخه مې ویلې دلته زیاتره هېوادوال چې د کابل ننګرهار پر لوري راځي د شپول بابا دغه سیمې کې حتما یو ځل درېږي تر څو له دغه خوندورو اوبو څخه ګټه واخلي یو بل ملګری دوست ما تصادفا نن ما سره برابر شو چې ګلالی زوی هم ورسره دی سلام مې شایسته بیام ښه انشاءالله صاحب دې ښه ده خیراتي ده خیر کوم سره مې شوی ښه نوم دې څه ده ابوبکر ماشاءالله پلار در باندې ګران دی که مور نه ډېر زیات نه خو ډېر زیات پلار در باندې ګران داره مې که در دې مکتب ته ځې څوم ټوکې کې ماشاءالله که نور آینده کې څه غواړې همداسې پلار هم دې غواړي چې پلار لار تعقیبه کړې کرکټر چې که نو حتما پلار دې بیټ وکړو کنه کې حتما نور ان شاء الله ماشاءالله شپوټي به هم داسې کرکټر ده ان شاء الله راتلونکي کوچنی راشد خان به وي صحیح ده که نه راشد خان به دې خوښېږي بس حتما زموږ راتلونکی راشد خان دی ان شاء الله ایزب دا راته څنګه دلته ودرېدی والله خو دا شو راغلو نو دا د ځوان ته د ورځ درواري کله کله دې ته د وګړو دې ما دا دیواله مونږ دا سره و دا ملګری ننګرهار ته روان دي کابل ته رسو ته دې ته راځم دیواله کې دا انډیواله ګور ننګرهار ته د ګرمي کې لاړ نه شي همدې ځای ته ګرځي دا ملګری د پاسپورت ته ورته دا ننګرهار کې زما ځینې ملګري دي هغه چې کله ژمي کې چې د دروغ مسکال هم راکړي زمونږ د کومه زما افغان څنګه ده خو په اوړي کې څنګه وایي په ټول ټایم ګوره زما روغه ده ډېره ګرمي ده ملګری پر ځای قرباني ملګری پر قرباني هغه ملګری سره خبرې وکړو چې ورته ګرمي ته دا ور ولې د کابل کې روانه کړې خیال څه درته چې څه کاروبار کوي کاروبار خو اوس ماشاءالله تعالی ان شاء الله کې کور مدن بس خوشاله سفر ته غواړم نو په آرام لاړ شي په آرام به راځي کور مدن ټول ساعت کې دا څه درافي بیا په څه کوو بودی ولا دا خو بودی مشاوري بودی کنداري د من خلک د سټاف ته وسه کنه بس موږ د ورځې دا تر روان مو زه کته شو شکر کندهار من خلک راځي وو دا اوبه اوس څو ملګرو نور مې ما هم ولیدې کله کله ډېره ګټه لري بدلون لپاره او څنګه حساب ولا همداسې موږ خبر شوي ګردو پاره پیدا شي چې خپل لپاره پیدا ولا بس موږ سټاف ته ولیدو تاسو هم دغه لار د ننګرهار یا شنغار وخت ګزلو والی وګورئ هر وخت ځنو په میاشت کې چکر او پورته کنه بس سټاف دا ملګری ته چې بل ملګری ویلی وای چې دا رسوم ننګرهار ته زه به تر راځم څنګه حساب ده دلته خو خپل باندې په لاره کې مت وځي په لاره منو مګر تاسو صاحب باندې ما سره لاړ ورته به ورسو موږ به ما واپس راځو که ولار کې انرژي به تاغله کاغه یا دې زه به خپل تاغله کنه ونه څه وی کنه بس کور دی دا نور بس دا چې د افغانستان هر سیمه کول د هر سیمه ځان ځانګړتیا لري او د اوبو وخت خوندوري دي ګټه نور بدو ته لري کنه خو خوندوري دي نور څه کوه کور دی دا بس سوای نه خو نه لري کور دی دا خیر لا خیر درمل لیدونکو بس په ما خو ماښام شوم دا چې سړی کله چېرې ځي یا موټر خراب شي او بله ستونزه وي ډېره زه دمه شوم نو خوندور چای راسره دی ملګرو سره کیسې کوم خدای دې وکړي چې زموږ اوسنۍ خپرونه تاسو د پام وړ ګرځېږي هڅه مې دا ده چې بله خپرونې کې د کابل یا د افغانستان یو بلې سیمې ته ولاړ شم تر هغه پورې تاسو پورې مهربانه خدای سپارم یو سرلوړي او لوی افغانستان
الله.